دی ویډیو کتل سره به تاسو ته انګلیش د 12 ټینسز مسله بالکل حل شي. نو بیا به تاسو انګلیش صحیح طریقې سره لیکلی شئ، هیڅ غلطي به پکې دننه نه کیږي. دا ویډیو که تاسو اینډ پورې وګورئ او د دې فل ویډیوز کې موږ سره شریک شئ، نو ان شاء الله دا تاسو ته ګارانټي ده چې تاسو انګلیش پر ډیر زیات اوچت لیول ته ورسیږي. د ټینس څه ته وایي او د دې ټایپس څه دي؟ نو دې نه مخکې زه تاسو ته یو ښکلی انټرسټینګ سټوري ویم او دا سټوري تاسو اپ ټو اینډ وګورئ، نو د ټینس به بیسک ټایپس چې کوم دي د دې کنسپټ به تاسو ته کلیر شي. پخوا زمانه کې یو ځای و چې د هغې نوم و ګرایمر ویلي. په دې ګرایمر ویلي کې یو بوډا سړی اوسېده چې هغه ډېر زیات پریشان او خفه و. د دې سړي نوم و بابا ټینس. ټینس مطلب دا په ټینشن کې و ډېر زیات. د دې څه ریزن او څه وجه وه؟ د هغې وجه دا وه چې د ده 3 زامن و او هغوی به همیشه یو بل کې جګړې کولې او سخت اختلاف یې و. یو به همیشه ته موجوده زمانې باره کې خبرې کولې او دا به وی چې داسې چل کیږي او داسې چل دی، دا خبرې به یې کولې. یو به همیشه د تیر شوي زمانې خبرې کولې چې داسې چل شوي وو، دا به وي. او دا دریم کس به همیشه ته راتلونکي زمانې باره کې خبرې کولې. نو دغه بابا به ډېر زیات ټینس و د دوی ته وجې نه چې د دوی د اختلاف چې تیر شوي زمانه، موجوده زمانه او راتلونکي زمانې باره کې خبرې کول، دا خو د دوی یو بل کې ډېر سخت اختلاف دی. نو دی به دې باندې پریشانه و. نو د یو به د تیر شوي زمانې باره کې خبرې کولې، نو د ته نوم کې خو د پاست. د دویم به د موجوده زمانې باره کې خبرې کولې، د دو نوم پریزنټ. او د یو به صرف د راتلونکي زمانه باره کې خبرې کولې، د دو نوم فیوچر. نو دا 3 رونو پاست، پریزنټ او فیوچر. داسې وخت راغی چې بابا ټینس ډېر زیات بیمار شو او خپل بچو ته وصیت کو په هسپتال کې پروت و. 3 زامنو ورته ښه ډېره توجه وکړه چې بابا څه وایي. بابا ورته دا وایي زه بچو زما یو وصیت په تاسو قبول کې. دی ورته یې بالکل بابا موږ ستا وصیت قبلو. وایي زما وصیت دا دی بچو چې تاسو ودونه کړي دي او چې الله رب العالمین تاسو ته اولاد درکړي، نو تاسو به وله نومونه یو شانته ایږدئ. بس دا زما وصیت دی. 3 رونه په دې باندې اګري شو. وخت تېرېده، بابا ټینس صاحب وفات شو، د دنیا نه رخصت شو. د دې پاست او د پریزنټ او د فیوچر الله رب العالمین په خوشحالي راوسته او الله رب العالمین ورته اولاد ورکړه. نو 3 په یو پارک کې کېناستل، ډېره موده پس یو بل سره میلو شو او خوشحاله و چې زموږ د والد صاحب ته وصیت ته وجې نه ماشاءالله موږ یو بل سره ناستو میلو شوي وو. د یو ووی چې زه خپل زوی له نوم ایږدم انډیفینټ، ځکه زما کور والا وی چې دا نوم زما خوښ دی. نو د نورو 2 وی چې نه، دا خو بابا ویلو چې یو شانتي نوم وي، بس صحیح ده موږ به مته انډیفینټ نوم کیدو. خو بیا خبره دا وه چې انډیفینټ 3 د تر زامن او یو شانتي نومونه، نو د فرق دپاره به څه کوو؟ نو د یو ووی راځه د پلار نومونه ورته په سر کې ایږدو، نو دې سره به فرق پته لګي. نو د لومبني ووی چې زما د زوی به پوره نوم شي پریزنټ انډیفینټ، د بل ووی زما د زوی به پوره نوم شي پاست انډیفینټ، او د بل وی زما د زوی بس نوم شي فیوچر انډیفینټ. داسې د بابا ټینس د فیملی ټری هغې ته وګورئ تاسو به دې طریقې سره شوه چې 3 نسي دي: پریزنټ انډیفینټ، پاست انډیفینټ او فیوچر انډیفینټ. وخت تېرېدو سره الله رب العالمین به دوی باندې رحم وکړو. دویم زامن یې شو. پارک کې 3 نور ناستي او یو بل کوي. ته بابا مشوره ډېره ښه وه، دا به همیشه مونږ کنټینیو ساتو. د یو دی بل ته وي ولې نه چې د خپل بچو له کنټینیوس نوم کیدو. نو 3 والا کنټینیوس نوم کېښودو او په سر کې ورسره خپل نومونه ولګول. نو د بابا ټینس صاحب چې کوم فیملی ټری وه په هغې کې دام جوړ شو: پریزنټ کنټینیوس، پاست کنټینیوس، فیوچر کنټینیوس. 3 زامن یې چې وشو، نو دوی وی د بابا مشوره ډېره پرفیکټ وه ماشاءالله، د دې ته وجې مونږ یو بل سره ملاویږو. نو 3 نوم زامنو له نوم کېښودو پرفیکټ او خپل نومونه یې ورسره سر کې ولګول: پریزنټ پرفیکټ، پاست پرفیکټ، فیوچر پرفیکټ. چې کله 4 زامن الله تعالی ورکړل، د 3 رونه یو ځای ناست دي او سخت خوشحاله دي.
خو یو خبره وکړه وای داسې کار نه کوو چې د څلورم زوی له خپل مشرانو وروڼو په شانتي نومونه کیدو د دپاره چې د دوی منځ کې چرته اختلاف نی نو راځه ته دریم او ته دویم زوی نوم نه به کامن نوم جوړ کړو به څلورم له کیدو نو دله به نومونږ کیدو پرفیکټ کنټینیوس نو د یو وی پرفیکټ کنټینیوس صحیح دی نو د نور هم پرفیکټ کنټینیوس نوم کې خو د خپل نمونه وسر په سر کې ولګول نو پریزنت پرفیکټ کنټینیوس پاست پرفیکټ کنټینیوس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس جوړ شو فیملی ټری د ټینس بابا کمپلیټ شو او تاغه 12 زامن برابر شو نو ټینسز مونږ سر 12 ټایپس دي د شارټ سټوري سر مونږ دا از د کړل ګرایمر ویلی کې یو ناشنا قبر مو دا قبر چې دا د بابا ټینسو او د دې د پاسه د باره کې یو جمله لیکلې و وای ټینس څوک دی the form of verb which shows the time of action or event دا به موږ ته ښایي ټایم آف دی ایکشن چې ایکشن به کم ټایم کې شوی دی دې ته ټینس ویلی کیږي او د دې فل ایکسپلینیشن به انشاءالله موږ په نیکسټ ویډیوز کې او سره د ایکسپلینیشن د ټایپس نه به انشاءالله په مور فردر کلاسز کې بیانېږي امید لرم چې تاسو به انشاءالله دا سټوري ډیره زیاته انجوای کړې وي او دا سټوري نه به تاسو د ټینس څه ته وایي او د دې 12 ټایپس د هغې نومونه به تاسو زده کړي وي د دې ټایپس فردر ډیټیل دپاره به انشاءالله موږ نیکسټ ویډیوز کې د دې فل ایکسپلینیشن ذکر کوو